څنګه کولی شو چې د افغانستان پاسپورټونه په آنلاین طریقې ترلاسه کړو؟ تاسې دلته ګوګل ته راشئ، افغان کنسولیت ډاټ ای ای به ولیکئ، یعنې د افغانستان سفارت په ایالات متحده عرب کې هغوی دا خدمات وړاندې کوي. او اوس په کاناډا، اروپا، استرالیا او امریکا کې هر هغه افغانان چې اوسیږي هغوی کولی شي چې خپل پاسپورټونه په آنلاین توګه ترلاسه کړي. د دې لپاره کوم چې دوی صفحه جوړه کړې هغه په پښتو ژبه، دري ژبه او انګلیسي ژبه باندې په درې واړو ژبو شته. تاسې کولی شئ چې دې صفحې ته راشئ او دلته بیا د خپل د پاسپورټ غوښتنه وکړئ. ښه، د پاسپورټ غوښتنې ترڅنګ دلته نور اسنادونه هم چې دوی په درې واړو ژبو باندې لیکلي دي، لکه د زیږدیز کوم سند چې دی او د ویزې په هکله معلومات او نور هغه حقوقي اسناد چې تاسې ضرورت لرئ، نو دوی هغه خدمات وړاندې کوي او دا همیش دلته افغانانو ته په کیسونو کې ضرورت وي. د دې پاسپورټ ښه والی دا دی چې تاسې که چیرې دا پاسپورټ نو په دې شکل باندې ترلاسه کوئ، هر هغه افغانان چې سیاسي کیسونه لري هغوی سره مرسته کوي، یعنې دوی به سفارت ته مراجعه نه کوي او دوی به آنلاین ډول باندې خپل پاسپورټونه ترلاسه کوي او په آینده کې به دوی ته په شته هیوادونو کې چې سیاسي په قبولیان یې اخیستې هغوی ته به مشکلات نه جوړوي. دا یو ډېر ښه اقدام وشو چې دا د افغانانو په ګټه دی. دویم موضوع، تاسې څنګه باید دغه فورم ډک کړئ. ما تاسو ته مکمل فورم ډک کړی. تاسې که چیرې راشئ کولی شئ چې په 12 دقیقو کې دا ټول فورم ډک کړئ او خپل نوی پاسپورټ ته غوښتنه وکړئ. د نوي پاسپورټ لپاره کوم شرایط چې ضروري دي هغه ټول په دري، پښتو او په انګلیسي ژبه لیکل شوي دي. هغه تاسې ولولئ چې مهم شرایط همغه دي چې تاسې باید پخوانی پاسپورټ ولرئ، ثبت د بایومتریک کې باید تاسې ثبت اوسئ. د افغانستان کوم بایومتریک سیستم چې 2014 نه فعال شوی دی په هغې کې باید ثبت اوسئ. ستاسې پخوانی پاسپورټ باید شتون ولري او بیا تاسې کولی شئ دغه نوي پاسپورټونو ته غوښتنه وکړئ. هر هغه څوک چې ماشوم وي او هغه نوي پاسپورټونه ونه لري یا پخواني پاسپورټونه ونه لري هغوی باید د خپل د زیږدیز اسناد ولري. نو نور شرایط ورته د عکس لپاره ښه دي چې تاسې کوم شکل باندې عکس واخلئ او په 2-3 ځایونو کې چې مهم دي تاسې په دواړو ژبو باید لیکنه وکړئ چې په انګلیسي دري یا انګلیسي پښتو باندې. هغه هم ما تاسو ته په دې فورم کې ویلي دي. کله چې تاسې فورم تعقیب کړئ تر اخره پورې پوهیږئ. نو بل د پاسپورټونو قیمت دی چې د 15 کلو لپاره او د 10 کلو لپاره، خو همغه 10 کلو لپاره هم $220 د دې قیمت دی او د نور د $220 څخه کم دی. نو تاسې که چیرې دا فورمه ډک کړئ په دې سره په اسانه توګه کولی شئ تاسو ته په خپل کور کې چې په هر هیواد کې اوسیږئ، په اروپا کې یا په امریکا، کاناډا یا استرالیا کې ستاسې پوسټ باکس ته به ستاسې پاسپورټونه راځي. خو د فورم مکمل طریقه دلته شته دی، تاسو ته ما ډک کړی دی. تاسې به په همدغه شکل لاړ شئ او مهمه دا ده که چیرې تاسې کوم اشتباه کوئ په فورم ډکولو کې، په آخره کې کله چې تاسې فورم سبمیټ کوئ هغه استوئ په هغې کې تاسو ته سور علامې راځي. نو هغه سور علامې به تاسې بیرته اصلاح کړئ، بیا به خپل فورم تاسې سبمیټ کړئ او هغه به واستول شي. او که چیرې تاسې خپل فورم ډکوو او تاسو ته کوم سوال مخکې شو یا تاسې نه پوهېدلی، مهرباني وکړئ زما په یوټیوب چینل کې ما ته کومنټ ولیکئ، ځکه مکمل ویډیو زما په یوټیوب چینل کې دی او زه به انشاءالله تاسو سره په وخت کې هلته به تاسو ته ځواب درکړم. او که چیرې ضرورت و تاسو سره به مرسته وکړم چې تاسې خپله دغه فورم په صحیح شکل باندې ډک کړئ او واستوئ. او په دې هکله باندې ډېرو دوستانو ویډیوګانې جوړې کړي دي. نو ما وغوښته چې مشخص تاسو ته فورم ښکاره کړم او د فورم ډکولو همغه طریقه چې دی البته ډېر زیات اسانه دی، هر څوک یې کولی شي. نو بیا هم که چیرې تاسو ته کوم تخنیکي ستونزه پکې رامنځته شو یا تاسې نه پوهېدلی، زه ستاسو خدمت کې یم. نور به ویډیو کې زما غږ نه، زما اواز به نه، نور به تاسې مکمل په فورم وګورئ. او دا ټوله ویډیو تقریبا 14 دقیقې دی چې دا که چیرې تاسې تر پایه پورې وګورئ نو تاسو ته به هیڅ ستونزه پاتې نه شي. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. په الله مو سپارم. خدای په امان.